د اواز د خیبر کمرخیله د بیټولنې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټول مینوالو ته د زړه تل نه په پښتانه مینه باید دعا سلام او د وړوکي اختر مبارکي ډېره ډېره درکوم او ډېره ډېره مبارکي درته وایم. ټولو د اختر ډېر مبارک. څومره ملګري چې یو زموږ مسافر ملګري بهر ملکونو ټولو ته د اختر مبارکي ورکوم. ډېره ډېره مبارکي درته وایم او ټولو ته د اختر سپیشل مبارک وي. ګرانو مینوالو زموږ د یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړو او د فیسبوک پیج مې در سره فالو او لایک کړو او د ګنټې هغه بټن دباو کړو چې تر څو زموږ نوي ویډیوګانو تاسو ته په ټایم در ورسېږي او زموږ ویډیوګانې مهرباني ملګري وکړو په ګروپونو کې شیر کړو سره کمنټونه به باندې وکړو چې موږ لا پته ولګي زموږ ویډیوګانې څومره خلک خوښوي څومره خلکو ته رسېږي. ټایم ډېر نه اخلم د اختر موقعاتو زه در سره یو کلام شریکول غواړم ټولو ملګرو ته ډالۍ خصوصا زموږ د اواز د خیبر کمرخیله د بیټولنې مینوالو ته او مسافرو ته ډالۍ وي. نو کلام څه په دا ډول دی وایي چې څوک خندا کړي خوشحالېږي نن اختر دی. څوک خندا کړي خوشحالېږي نن اختر دی. څوک په سرو سترګو ژاړېږي نن اختر دی. څوک خوشحاله د اختر جامو کې ګرځي. څوک خوشحاله د اختر جامو کې ګرځي. څوک خپل ځان ته حیرانېږي نن اختر دی. څوک د کور کلي وطن نه مسافر دی. څوک د کور کلي وطن نه مسافر دی. خپل خپلوان ورته یادېږي نن اختر دی. خپل خپلوان ورته یادېږي نن اختر دی. او څوک د عمر په سفر دنیا نه لاړل. څوک د عمر په سفر دنیا نه لاړل. خویندې وروڼه یې ځورېږي نن اختر دی. او څوک د خپل مین د قبر خوا کې جاړي. څوک د خپل مین د قبر خوا کې جاړي. مړې مړې اوښکې یې بهېږي نن اختر دی. مړې مړې اوښکې یې بهېږي نن اختر دی. او اوزګل الله بخښنه درنه غواړم. اوزګل الله بخښنه درنه غواړم. دعاګانې ښې قبلېږي نن اختر دی. دعاګانې ښې قبلېږي نن اختر دی. د توجه نه مې یو جهان مننه. د الله په امان.